د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په دې ولایت کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي او که خلک روغتیایي تدابیر په پام کې ونه نیسي د پراخېدو امکان یې شته. د پروان ولایت د عامه روغتیا رئیس هدایت الله اعظم له CMG سره په یوه ځانګړې مرکه کې زیاته کړه سره له دې چې په دې ولایت کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې خو دوی د کنټرول هڅه کوي او هره ورځ سلګونه کسانو ته د کرونا ناروغۍ ضد واکسین ویشي او پرې اخته کسان تر درملنې لاندې نیسي. بالکل مثبت پیښې اضافه شوې دي په دغه زون کې تقریبا کاپیسا پنجشیر پروان د پخوا په شان باندې پیښې یو څه اضافه شوې دي. کله چې زموږ راپورونه د ولسوالیو څخه راجمع کیږي مرکز شفاخانه هغلته چې کله زموږ سره شریکیږي نو بل همدغه حساب ده چې تقریبا مثبت واقعیت په پروان ولایت کې ارقام یې لوړ شوي دي. په پروان ولایت کې د کرونا ناروغۍ د روغتون مسؤلین هم د دې وایروس سره د مبارزې لپاره د جدي هڅو ټټر وهي او زیاتوي چې هره ورځ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د دوی سیار ټیمونه بوخت دي ترڅو هغه کسان په نښه او روغتون ته را انتقال کړي چې د کرونا وایروس نښې پکې لیدل کیږي. خوشبختانه که ما از شروعی که له نیکه مرغه له کله چې د کرونا ضد واکسین پیل شوی موږ شاوخوا 2 لک کسانو ته په پروان ولایت کې ویشلی دی. دا زموږ لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده ترڅو له دې ناروغۍ څخه خلک وژغورل شي. دا هم درته ویلی شم چې اوس مهال هم زموږ یعنې نن هم د واکسینو ویش روان دی او تقریبا تر اوسه دا د 2000 کسان دلته په پروان ولایت کې واکسین شوي دي. مراجعین ما موج کرونا یک د کرونا هغه 2 څپې ډېرې خطرناکې وي او ډېر کسان په دې ناروغۍ باندې اخته سوي وو. اوس له بده مرغه یو ځل بیا په دې وروستیو کې پر دې وایروس د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی او تقریبا هره ورځ له 50 څخه تر 60 نفرو پورې موږ ناروغان لرو او هغه کسان چې سمپل یې موږ اخلو او د کرونا پیښې یې مثبته وي په منظم ډول سره زموږ له لوري تر بستر وروسته ټول معاینات او ټول درملنه په ښه ډول سره ترسره کیږي او درمل هر څه ورکول کیږي. د روغتون مسؤلین دغه راز زیاتوي چې اوس مهال دوی په دې ولایت کې د اکسیجن د تولید په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د اکسیجن د تولید لپاره ټول وسایل لري خو د برېښنا د تولید ماشینونو په برخه کې د تیلو د نشتون له کبله نشي کولای چې اکسیجن تولید کړي. تنها یک مشکلاتی که ما داریم یوه لویه ستونزه چې اوس مهال موږ ورسره لاس او ګریوان یو هغه دا ده چې د اکسیجن په برخه کې چې زموږ کومه دستګاه اوس مهال دلته شتون لري بنده ده. علت یې دا دی چې موږ د دې دستګاه د برېښنا د تولید لپاره د تیلو امکانات نه لرو او له بده مرغه هیڅ اداره په دې برخه کې له موږ سره مرسته نه کوي. یونیسف د دې دستګاه ټول وسایل موږ ته راکړل خو اوس همداسې غیر فعاله ده او د تیلو امکانات یې موږ نه لرو او موږ له هغو مؤسساتو چې د روغتیا په برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوي غوښتنه مو همدا ده چې په دې برخه کې دې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي. پر کرونا وایروس اخته یو شمېر ناروغان هم زیاتوي چې د دوی درملنه اوس مهال په ښه ډول سره روانه ده او هیله لري چې ټولو ته پر وخت واکسین ورکړل شي. د منګه سمپل به اوس معلومات نتیجه به راځي نو موږ چې شي کرونا یو که نه یي خو د منګه د همدغه لپاره راغلي چې یاره منګه دا مرض ده کرونا ده. د کرونا پر ناروغۍ اخته یم. د شپې مې بدن لړزه کوله لاسونه مې ریږدېدل سینې مې درد کاوه بیا مې دا تصمیم ونیو چې راشم دلته ځان بستر کړم او ډاکټر صاحب همکاري راسره وکړه. احساس درد بود د وجود په بدن مې درد و او د کرونا وایروس ټول علایم مې په ځان کې موجود وو. اوس شکر مخ پر ښه کېدو یم او ډاکټران هم راسره ښه وضعیت کوي او هغه امکانات چې لري په واک یې راکړي دي. په پروان ولایت کې د کرونا ناروغۍ ته د درملنې د ځانګړي شوي روغتون د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې پر کرونا د اخته شویو کسانو شمېر 80% زیات شوی دی. دوی له هیوادوالو غواړي چې د کرونا ناروغۍ ضد واکسین وکړي څو له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. احسان الله کریمي CMG د پروان ولایت.